نسوار به ملاویږي ګولۍ خو لا ګولۍ ده چې یو وار به ملاویږي ډېره ښه دی. نسوار به ملاویږي ایش. ما وی چوچو به نه که شیربادر خو د ما یار ده ټیک دی ما وی چوچو به نه که شیربادر خو د ما یار ده ها. او څنګه پسې لاړ شم چې لار ده ملاویږي نسوار به ملاویږي نسوار نه ملایږي. خرڅونه مې راولي د لنډې او کلاکوټ نه خرش نه. خلک به پیدل ته پیدل پیدل ورته و پیدل به ورته به دسوار به تماکو مې واخیستو ها. په خپله به یې وټکول د هغې نه به خرڅونه جوړ کړو بس دسوار نه خرڅونه و خرڅونه مې ترې راولي د لنډې کلاکوټ نه قیمت یې 10 روپۍ دی اوس په 4 نه ملاوېږي نسوار نه ملاوېږي په خوله کې چې یې کېږدې چونډی ټول بوره بوره شي وای وای وای. په خوله کې چې یې کېږدې چونډی ټول بوره بوره شي او ډنډر د تماکو اوس په بازار نه ملاوېږي ډنډر ده وای ډک دي د یې نه چونه خرڅ پکې نشته ډک دي د د یې نه چونه خرڅ پکې نشته ښه. زه پسې ورځم خو دوکاندار نه ملاوېږي کوم دوکاندار چا نه غواړم پر چا مې اخیست بیا وایي د خولې مې رنګونه ها. ټوله ګیرې را ښکا کړه ډېره ښه. د خولې مې رنګونه ټوله ګیره یې راسه. ټوله ګیره دا خبره کوي ورګه یو کس دی د خولې مې رنګونه ټوله ګیره را ښکا کړه ها. اوس هسې کډېلی شوم راته کار نه ملاوېږي کار نه ملاوېږي کډېلی یم د کلي کې هلک دی غریب هلک دی एक څوک ولا کار نه ورکړه لکه چې یو دوکان ته تللی سلنډر ولا بل دوکان ته تللی سودا ولې داسې کار کوي لکه ډېر مار دی نسوار کوي که نه نه هغه ته هم خاص څوک نه ورکوي که نه کار نسوار خو کوي که نه که نسوار هغه نسوار کوي زه وایي شاعر مې ته ربړو یم شعرونه پرې لیکم شاعر مې ته ربړو یم شعرونه پې لیکم. شعرونه پرې لیکم علم خان صاحب ښه جي. وایي شاعر مې ته ربړو یم شعرونه پرې لیکم الفاظ سره ډېر دي ها. خو څه شي؟ اشعار اشعار نه ملایږي. شاعر مې ته ربړو یم ښه. شعرونه پرې لیکم ها. الفاظ سره ډېر دي خو اشعار نه ملایږي. نسوار نه ملایږي. یو غزل بل د باڼه لاندې کتل دې شورونه کړي خاندي د باڼه لاندې کتل دې شورونه کړي انعام صاحب خانده پټ پټ ها. خندېدل دې شور ونه کړي د باڼه لاندې. لاندې کتل دې شور ونه کړي خانده پټ پټ خندېدل دې شور ونه کړي پام کوه نور محمد صاحب پام کوه ها. د دنیا سترګې درپسې دي یای. پام کوه د دنیا سترګې درپسې دي ها. بشیر صاحب ښه. پاس په بام باندې خطل د شور ونه کړي خطل. پاس په بام باندې خطل د خطل د شور شعرونه. ونه کړي په محفل کې ګیر چاپېر رقیبان دي په محفل کې غیر چاپیره رقیبان دي ګیر چاپېر رقیبان دي بیا صاحب جوړ محفل ته تله راتلل د شور ونه کړي ډېر ښه ډېر ښه بیا وایي عینه کې ته په خپله ځان ته ګوره ښه. عینه کې ته په خپله ځان ته ګوره هم. خپل ښایست ته څه کول دې شروع ونه کړي بیا وایي علم خان صاحب ښه جي. مننه. شمه بله ده ښه. د احساس پتنګه سوه ده شمه بله ده احساس پتنګه سوه ده عادل صاحب ها. د احساس داس پرېدل دې شور ونه کړي ډېر ښه شمه بله ده د احساس پتنګه سوه ده د احساس دا سوځېدل دې شور ونه شعرونه کړي کړي. محسره رڼې وکړې هم.
خادم په ګریوان راغلی ها رڼې اوښکې د خادم په ګریوان راغلې ګریوان رالی رڼې اوښکې د خادم بګریوان ګریوان راغلی خیال کوه هم دا جوړېدل دي شورونه دا ډېر کمال رڼې اوښکې د خادم په ګریوان راغلی رڼې اوښکې د خادم په ګریوان راغلی هم خیال کوه دا جوړېدل دي شورونه عدل دې شو ټیک دی حد دی